منافق میړه او مومنه میرمن. سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. یو ډېره په زړه پورې قصه در سره شریکوم په دې هیله چې ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. یو منافق سړي ډېره متقي او عابده میرمن درلوده چې د هر ښه عمل سره به بسم الله الرحمن الرحیم ویلو. میړه به د دې لخوا د هر ځل بسم الله ویلو سره په قار کېدو. میرمن یې منې کولی هم نشوه، خو بالاخره یو چال چلند یې ورته وسنجاوه چې یوه ورځ یې یوه وړه کڅوړه د سرو زرو ډکه ورکړه او ورته یې وویل چې دا راته وساته. ښځې کڅوړه واخیسته او بسم الله الرحمن الرحیم یې وویلو. بیا یې هغه په یو غوټه کې وتړله او بسم الله الرحمن الرحیم یې وویلو. وروسته یې بیا په یو پټ ځای کې په داسې حال کې کېښوده چې میړه یې پټه پټه څارله او بیا یې بسم الله الرحمن الرحیم وویلو او هغلته یې کېښوده. خو میړه یې دغه ځای ولیدو چیرته چې ښځې دغه غوټه کېښوده. سبا سهار یې میړه دا کڅوړه پټه راواخیسته او په دریاب کې یې وغورځوله تر څو په دې ډول خپله میرمنه ورټي او مسؤله یې کړي. سړي چې کله په دریاب کې دغه کڅوړه وغورځوله نو بیا خپل دوکان ته لاړو. کله چې مازدیګر شو نو د کور لپاره یې سودا اخیستله. دا مهال یو ماهیګیر غټ او واړه مایان خرڅول. سړي د هغه څخه 2 غټ مایان راواخیستل او کور ته یې راوړل چې پاخه یې کړي. میرمن چې د یو ماهي خېټه یې څیرې کړه چې پاکې کړي ګوري چې همغه د سرو زرو کڅوړه د دغه ماهي په خېټه کې پرته وه. حیرانه شوه او په بسم الله سره یې راواخیسته او په خپل لومړني ځای کې بیرته کېښوده. ماښام یې میړه ورته وویل چې هغه د سرو زرو کڅوړه راکړه. میرمن یې ورغله او د بسم الله په ویلو سره یې هغه راواخیسته او ورې کړه. میړه چې دا صحنه ولیده نو هک پک حیران شو او میرمن یې هم ټوله قصه ورته وکړه. تر دې وروسته هغه الهي سجده ادا کړه او نور نو د صادقو مسلمانانو په ډله کې شامل شو او توبه یې ویسته او د تل لپاره اصلاح شو. ډیره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو را سره تر پایه وکتله. که خوښه شوې مې وي ضروري در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.